ډېرو ګرانو زده کوونکو سلامونه. هیله لرم جوړ روغ اوسئ. خپل درسي چینل ته د ریاضي اسانه زده کړې چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې چینل مو سبسکرایب کړئ ترڅو ټول درسونه ولیدای شئ. لایک او کومنټ هم مه هیروئ. بیا به هم خپل درس پیل کړو په بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسو نوی درس مضمون د اووم صنف ریاضی، موضوع نسبتی اعدادو کې اتحادی خاصیت، کومې پاڼې د 109 نه تر 108 پورې. ستاسو ښوونکي سپوږمۍ وردګ. دا د تاسې د ننني درس لومړۍ پاڼه چې دلته تاسو ته یو تصویر ښودلی. په دې تصویر کې درې نسبتي عددونه د جمع په حالت کې ښودلي. لومړی حالت یې که 1/15 جمع په داخل د قوس کې 2/15 جمع 3/4 جمع شي، د دې نتیجه به څه کیږي؟ او که 1/15 جمع 2/15 په قوس په منځ کې جمع شي او حاصل یې د 3/4 سره جمع شي، د دې نتیجه به څه وي؟ نو دا به زه په سوالونو کې درته حل کړم او تاسو به پوه شئ چې اتحادی خاصیت څه معنا لري. او اوس به دلته هغه کلیدي خبر، هغه مهمه خبر چې د سوالونو د حل په نتیجه کې ترلاسه کیو د اتحادی خاصیت په اړه زه درته ولولم او بیا به تاسو عملی د سوالونو په حل کې وګورئ چې رښتیا هم همدا خبر ده. دلته هغه کلیدي مهمه خبر څه ده؟ اتحادی خاصیت د نسبتي عددونو د جمع او ضرب په عملیو کې صدق کوي. یعنی موږ تاسو یوازې د جمع په سوالونو کې او د ضرب په سوالونو کې کولای شو چې اتحادی خاصیت تطبیق کړو، لیکن د تفریق او ویش یا تقسیم په عملیو کې صدق نه کوي. نو دا چې په منفی کې په تفریق کې صدق نه کوي او په تقسیم کې صدق نه کوي، دا به بیا زه بیل در وښایم. په بیلو سوالونو کې به در سره کار کړم چې تاسو ښه زده شي. خاصتا د تقسیم برخه مې کاملا پرېښې چې تاسو ته په بیلو سوالو کې کار کړم او تاسو متيقن شئ چې په تقسیم کې اتحادی خاصیت صدق نکوي. نو اوس به راشو وګورو سوالونه به حل کړو. نو په عملی توګه به په کتابچه کې وګورو چې په رښتیا هم دا خاصیت د جمع او د ضرب په سوالو کې صدق کوي. نو راشئ چې په کتابچه کې کار کړو سوالونه. دلته څو سواله دي؟ دلته 4 جزء دي چې زه د دغه 4 جزونه د A جز، د B جز، د C جز درته حل کوم چې د A او د C جز د جمع جز دی او د B جز د ضرب دی، مګر د D جز درته پرېږدم او بیا یې وروسته درته حل کوم ځکه چې د ویش یا د تقسیم برخه ما تر اوسه نه ده در سره کار کړې. بیا به په یوه ورځ درته د ویش یا تقسیم طریقه هم در وښایم او سوالونه به خاصیتونه به هم پکې کار کړو چې کوم خاصیتونه په ویش کې صدق کوي کوم نه کوي. نو راشئ چې په کتابچه کې سوالونه په ګډه حل کړو. لومړی د A جز. د A په جز کې تاسو ګورئ 4/3 جمع 2/15 د قوس په منځ کې بیرون د قوس 15/9 مساوي کیږي. موږ به په لومړي سر کې دغه د قوس د ننه 4/3 جمع 2/15 کړو، حاصل یې چې هر څه وځي هغه به د 15/9 سره جمع کړو او په دوامه برخه کې به 4/3 د قوس نه بیرون وباسو، 2/15 جمع 15/9 کړو. وګورو چې دلته د دې نتیجه څه کیږي. دواړې نتیجې یوه نتیجه کیږي که نه؟ نو راشئ چې پیل کړو. ښه، لومړی به د قوس د ننه مخرج مشترک ونیسو، یو خط بر به وباسو، 3/5 کې څو کیږي؟ 15. اوس 4/5 کې طرفین و وسطین موږ تاسو طرفین و وسطین مې درښودلي ضربي و
څلور په پنځو کې شل، دوه په دریو کې شپږ، پنځه پر اووه په خپله مساوي. اوس به شل او شپږ جمع کړو. شل چې د شپږ سره جمع شي شپږویشت پر پنځلس، جمع علامه جمع ده، پنځه پر اووه، پنځه پر اووه مساوي. اوس به بیا خط بر وباسو او مخرج مشترک بولیسو. اووه په پنځو کې پنځه دېرش، پنځه دېرش پنځه، درې حاصل یو اووه، اووه درې چې په یوه چې ولس، یو سلو پنځه. اوس طرفین وسطن شپږ په اووه کې دو څلوېښت، دو څلوېښت دوه لیکو څلور حاصل، څلورو کې څوارلس، څوارلس او څلور اتلس. جمع وسطی علامه جمع ده، جمع پنځه په پنځو کې پنځه ویشت، دوه حاصل یو په پنځو کې پنځه، دوه چې پې ور واچوئ اووه مساوي. اوس دا دواړه جمعوئ، پنځه جمع دوه اووه، اووه و اته پنځلس، د پنځلس پنځه یږدو یو حاصل، یو دغه یوه سره چې جمع شي کېږي دوه، دوه او پنځوس پر یو سلو پنځه. اوس چې تاسو ګورئ 250 پر یو سلو پنځو غیر منطقي کسر دی، نو موږ څه کړو؟ 250 تقسیم په یو سلو پنځو کې وو، په څه چې موږ د یو سلو پنځو نه 250 نشو اخیستی، یو سلو پنځو تقسیم ویې دوه ځلې به یې ضرب ویو، په څه چې هلته 200 دي هلته 100 دي، دوه په پنځو کې لس، یو حاصل، دوه په صفر کې صفر، یو حاصل درلود دا یو، یو په دوه کې دوه. اوس یې تفریقوئ، دوه نه چې صفر ولاړ شي اووه، پنځو نه چې یو ولاړ شي څلور. نو دا څه رقم لیکلی شو؟ 240 پر یو سلو پنځو چې منطقي کسر شي. 240 پر یو سلو پنځو. اوس منطقي شه، موږ د یو سلو پنځو نه 40 برخې اخیستی شو، دویم صحیح عدد. نو اوس به راشو څلور په درې جمع دوه پر پنځه جمع اووه پر پنځو کړو، بیا به یې نتیجه د څلور په دریو سره جمع کړو. څلور په درې په خپله جمع دی غرض نه کړو، داخل د قوس مخرج مشترک نیسو. اووه په پنځه په اووه کې پنځه دېرش، اوس طرفین وسطین دوه په اووه کې څوارلس، وسطي علامه مو مثبت ده، پنځه په پنځو کې پنځه ویشت مساوي. څلور په دریو په خپله جمع، دلته صورت جمعي وو، پنځه او څلور څو کېږي؟ نه، یو درې دوه درې. پر څو؟ پنځه دېرش مساوي. اوس د دواړو مخرج مشترک نیسو، خط برم ویستا. نو 15 ضرب په دریو کې وو، درې په پنځو کې 15، درې په دریو کې نه، یو حاصل درلوده کې لس، یو سلو پنځه. طرفین وسطین څلور په پنځه دوش کې څلور په پنځو کې شل، دوه حاصل، درې په څلورو کې 12، 12 او دوه څوارلس، یو سلو څلوېښت جمع درې په نو کې اووه ویشت، دوه حاصل، درې په دریو کې نه، په نو چې دوه ور واچوئ 11 مساوي. علامه مثبته جمع ویې اووه، مخرج یو سلو پنځه، صورت یې اووه او صفر په خپله اووه
یو پنځه یو څلور پنځه یو دوه 250 پر 150 یعنی عین ځواب چې موږ مخکې لاسته راغی اوس هم لاسته راوړ او که بیا تقسیم کړو مغه پخوانی خبر ده مغه پخوانی تقسیم دی یو منطقي کسر نه دی موږ په منطقي بدلیو 240 پر څو کې پر 150 کې نو تاسو دا سوال هم حل شه اوس به راشو بي جز ته په بي جز کې لومړی موږ تاسو 15 پر 9 ضرب په 4 پر 9 ضرب په 3 پر 5 اول په قوس کې ضربي وو بیا ځایو ته تغییر ورکیو اوس د برخط وباسو 15 په 9 په خپل نیسو او د قوس منځ دوه نسبتي عددونه ضربي وو تاسو پیږئ چې په ضرب کې په صورت ضربي 3 په 4 ضربي و نه په 5 3 په 4 کې 12 نه ضرب په 5 کې 45 او اوس بیا دا د 15 په 4 کې ضربي و صورت په صورت ضربي 15 په 2 کې څو کې 15 په 2 کې لاس یو اصل یو 15 چې یو په ورواچي و شپږ کې یو ماصل درلود او په 5 کې 15 درې اصل او په 4 کې 28 درې چې په 28 ورواچوي څو کې یو دیش شپېته په 315 شو اوس یې ځایو ته تغییر ضرب ته تغییر ورکیو او پر 15 پر 9 ضرب یو د 4 پر 9 سره او 3 پر 5 ویاستل 15 په 4 کې شل او ضرب په 9 څو کې 3 شپېته ضرب دا ځلیم 3 پر 15 بیرون یاستلی 3 پر 15 مساوي بیا صورت په صورت ضربي و 3 0 0 3 په 2 کې شپېته شپږ 3 په 2 کې شپږ 15 په 3 کې 15 یو اصل 15 په شپږو کې 10 یو اصل چې په ورواچوي څو کې یو 10 بیا مو هم ولیدل چې زموږ ځواب څه دی عیناً ځواب د شپېته پر 315 شپېته پر 315 نو په ضرب کې متيقن شو چې د تبدیلی خاصیت صدق کړي اوس به راشو د سی جز به حل کړو د سی په جز کې به لومړی قوس جمع کړو بیا به شپږ پر 5 ورسره جمع کړو او بل ځلې به بیا شپږ پر 5 دوه په 3 جمع کړو او 4 پر 9 به بیا ورسره جمع شپږ پر 5 منفي مخرج مشترک نیسو 3 په 9 کې 21 2 په 9 کې 18 جمع علامه وسطی جمع مثبت ده 3 په 4 کې 12 شپږ پر 15 په خپله منفي 18 12 چې جمع کې 8 او 2 لاس یو اصل یو 2 یو اصل و 3 پر 20 مساوي لومړی مخرج مشترک نیسو 15 ضرب په 15 15 درې اصل 2 په 5 کې لاس چې 3 په ورواچي څو کې 14 اوس شپږ په 20 ضربي و 10 په 5 ضربي و طرفین او وسطین لکه مخکې چې ما درته وویل شپږ په 9 کې 42 2 اصل په 4 2 په شپږو کې 12 په 12 چې 4 ورواچوي څو کې 14 علامه وسطي منفي ده منفي اوس 10 په 5 ضرب کړئ 15 په 0 ضرب 0 3 په 5 کې 15 مساوي اوس له 1.2 نه 150 منفي کیو د 2 نه چې 0 ولاړ شي په خپله 2 د شپږو نه چې 15 ولاړ شي 1
د یوه نه یو لاړ شي هیڅ، علامه مثبت، غټ عدد مثبت دی پر 115. اوس به راشو اول به 6 پر 5 منفي 2 پر 3 جمع کړو او وروسته به 4 پر 9 ورسره جمع کړو. وګورو چې څه توپیر راځي. 6 پر 5 منفي 2 پر 3. مخرج مشترک نیسو. 15 کې 3 په 5 کې 15، 3 په 6 کې 18، علامه وسطی منفی ده. 2 په 5 کې 10. دا مساوي کی په خط بر د 18 نه چې 10 ولاړ شي 8 مثبت، 18 غټ دي 8 پر 15. ښه، اوس به 4 پر 9 ورسره جمع کړو. 8 پر 5 منفي ولې؟ د خاطر چې هلته هغه منفي چې د قوس مخکې ده د ضرب علامه معنا ورکوي او هغه علامه د 4 پر 9 منفي کوي. ښه، دلته د ما هغه هېر شوی دی. ما 15 لیکلي، 15 دغه 15 کړو، دغه 15 کړو. ښه، اوس به مخرج مشترک ونیسو. 9 په 5 کې 45، 15 حاصل په 4، یو نه 4 چې په ور واچوئ 11 کېږي. 9 په 8 کې څو کېږي؟ 2 منفي علامه 4 په 5 کې 20، 2 حاصل یو 4، 2 حاصل هم درلودل په 4 واچوو 6. اوس د 2 نه چې 0 ولاړ شي 2، د 9 نه چې 1 ولاړ شي، د 9 نه چې 6 ولاړ شي 1. علامه مثبت په څه خاطر چې 2 غټ دی نسبت 8 ته پر 115. 115. نو ګورو چې د مو تاسو په دواړو حالاتو کې ځواب یو شان دی. 12 په 115، 12 په 115. نو موږ ته ښکاره شوه چې په جمع کې د اتحادي حالت یا اتحادي خاصیت صدق کوي. ډېر ښه. او اوس راشئ چې د تفریق په سوال کې در وښیم چې دلته تفریق په سوال کې د اتحادي خاصیت صدق نه کوي. نو راشئ چې دغه سوال وګورو. 4 په 3 منفي داخل د قوس کې 1 پر 2 منفي 1 پر 1 پر 5. لومړی به موږ تاسو د قوس د منځ 1 پر 2 منفي 1 پر 5 حل کړو او منفي او 4 په 3 به تفریق کړو. بیا به برعکس کار وکړو. په 3 منفي داخل د قوس به تفریق کړو. مخرج د مشترکی څو کې 2 ضرب 15 طرفین وسطین کې و 1 په 5 کې 15 علامه وسطی منفي 1 په 2 کې 2 قوس به وتیړو. 4 په 3 په خپله منفي د قوس منځ به وګورو چې څو کې د 5 نه چې 2 ولاړ شي 3 پر 10 مساوي. اوس به بیا د 2 نه مخرج مشترک ونیسو. 3 په 10 کې چې ضرب شي 10، 4 په 10 کې 40 منفي 3 په 3 کې چې ضرب شي 9. ښه، د 40 نه چې 9 ولاړ شي 10 نه چې 9 ولاړ شي 1، د 4 نه 1 کم شو 3 پاتې شول، 1 هم قرض کردیم مخکې 1 په 10 شو. ښه، اوس به لومړی 4 په 3 منفي 1 په 2 کړو، بیا منفي 1 په 5 وکړو چې عین نتیجه ورکوي که نه. داخل د قوس مخرج مشترک نیست. 2 په 3 کې 6، 2 په 4 کې 8 منفي 1 په 3 کې 3 مساوي منفي 1 پر 15 خارج د قوس په خپله مساوي.
د اتو نه چې شپږ به پخپله ونیسو مخرج مشترک، د اتو نه چې 3 ولاړ شي 15 پر شپږ خو پخپله و علامه مثبت په څه چې 8 غټ دی علامه مثبته منفي 1 پر 15 مساوي ښه مخرج مشترک شپږ پنځو کې 10 15 پنځو کې 25 طرفین وسطین کې و علامه وسطی منفي ده یو په شپږ کې چې ضرب کړو شپږ مساوي یه 25 نه شپږ منفي کې و علامه مثبت راځي په څه چې 25 مثبت غټ دی پاتې کې د 15 نه شپږ ولاړ شي نه یو پاتې کې هلته په څه چې یو قرض کړ 19 پر 10 شو ښه مخکې تاسو ځواب څو او اوس وګورئ څو دی هغه 10 په 10 ده 19 په 10 نو مساوي نه دي دا دواړه ځوابونه مساوي نه دي نو موږ تاسو څه لیکلی شو موږ تاسو څه ویلی شو په دې برخه کې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو لیکلی شو چې د اتحادي عملیه په تفریق کې صدق نه کوي موږ تاسو عملا په سوال کې ولیدل هیله لرم چې سوالونه هم ټول زده شوي وي او بیا یې هم تمرین کړئ تاسو په خدای سپارم الله مو مل شه